قرآن کریم کې چې کومه خبر استاد طبیعت مطابقین باغی خستا ایمان او چې کومه خبر استاد طبیعت موافق نه نو باغی استا ایمان نه دا د يهودو په حق کې د آیات نازل شوه په دې کې یو ډله وا چې هغه ډلې د اسلام نه داسې آسان خبره راټولې کړې وي او داغه نه ځان له یو مذهب جوړ کړو. هغه ډلې ته قران کریم سابئین ویلي دي. سابئین هغه ډله و چې کومه خبره آسانه وي او تکلیف پکې نه و ا دوی راټولې کړې وي او داغه نه ځان له یو مذهب جوړ کړو نو هغه ته قران کریم سابئین وایي. نو دا آیات راغی چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. تاسو په قران کریم کې په بعضی کتاب خو ایمان راوړی بعضی خبرې چې تاسو د طبیعت مطابقین هغه خو منئ او چې کوم ستاسو د طبیعت مطابق نه نو هغه نه منئ. لکه قارون وګوره دا د موسی علی السلام د تر زویو چې څو وخت کې د زکات حکم راغی چې زکات ورکړي نو دا قارون ډیر زیات مالدارو د چې زکات وېستو نو د په مال کې دومره زکات وته چې هغه زکات سور لسو کچرو بوړو. موسی علیہ السلام تراغه چرور دغه اسلام منلو ته خو تیار نه. دا دومره ډیری چې زار کالو باسه مزه خو به ملنګ شم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای بنده دا د خدای حکم دی و نور ارس چې منم خودیت منلو ته تیار نه. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې دې منلو ته تیار نه زور کیږي نو خلق را پیدا کړو یو میټینګ یې وکړو او په میټینګ کې دا وایي چې څه پوي پځان موسی علیہ السلام د زکات خبره راځته ده دے پدے چل ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي نو د سره سچل پکار دی. نو فیصله په میټینګ کې دا وکړه چې یو خزب مسلاتی کو او هغه له بس پیسې ورکو پیسې به ورکو ولا چې موسی علیہ السلام څو وخت کې تقریر کړي نو تب په موره چې د تقریر ما اوري د ما سره بیگانه اعوذ بالله بدفعلی کړي دا او دا یو بکس د اشرفو ډکواله خزه پیسې واغسته او صلاح ور سره وکړه. موسی علیہ السلام اس لگیا دے تقریر کئی قوم ناستے دنیا ناستا دا او دا خزا پا دے نیت را پاسے دا چیزو اس پہ الزامو لگو چرا پاسے دا او الزام لگولو لے خلا جوڑولا نو دخلین اوتا چی لا الہ الا اللہ موسی کلیم اللہ. قوم ته تاسو کو چې چل سره ول ما سره خو بیګا فیصله دا شوی و او الله که ز پزانم پوه شم خلینا می په موسی ایمان راوړل و نو زما عزیزانو عرض می داو چې موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله دے قارون خو ما سره ډیر عظیم ظلم وکړ
زما مشن تبا کولو. نو الله ورته فرمایل چې موسی د ځمکې اختیار مې درکو چې د سره څه چل کې. نو موسی علیہ السلام ځمکې ته आवाज وکړو چې یا ارض خذی، ای ځمکې راوی نیسا. نو تر دې ګیټو ګیټو ځمکې لاندې راخ کو. بیا ورته وی چې خذی، نو تر دې ګوډو راخ کو. بیا ورته وی چې خذی، نو تر دې مرای راخ کو. نو قارون دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وی چې دولت لپاره دې غر کړم. نو موسی علیہ السلام حکم وکړو چې د څومره دولت ته راوړی په سر ورته کېدی. نو هغه ټول دولت په قچرو راوچلولو، هغه ټوله خزانه ولا په سر کې خوا. او بیا ورځمکه ته आवाज وکړو چې خذی، رای کاغه سره د مالا. علماء لیکي چې د قارون بدغه پیټه په سر وی او تر قیامت پورې به پزمکه کې رواني، ده به په دې عذاب گرفتار. نو عرض می دا کولو چې اسلام یوازې د یو شي نامه نه ده، اسلام د ډیرو سيزونو نامه ده. اسلام د دې نامم ده. دا باته وګوره بجلی کمه ده. اسلام د ډیرو سيزونو نامه ده. اسلام د دې نامم ده چې تبا عرشی تا علا وجه البصیرت گورے، عرشی تا بد انصاف پا نظر گورے. تا تا پتاو لگے دا یو مسئلہ در تا پیشوا شپاغے کے دا سرمایدار او د غریب سوال دی. اوس په حق غریب دی او په ناحق سرمایدار دی. او تا فیصله د سرمایدار په حق کې وکړه، نو تا مسلمان نہیں. زکا چې اسلام وہی دیتا چې الساکت عن الحق شیطان اخرس، د حق نه چپ پاتې کېده دا ګونګې شیطان دی. یو خبر حق تا تخکاری او ته د هغې نه چپ پاتې شوې، دا ګونګی شیطان دی. نن مونږ ټول پاکستان ته دا پته ده چې امریکې څومره لوی ظلم وکړو په خلیج کې. 1200 هغه خلک مړ کړه چې چا پناه اغستې وه د بمبارۍ نه، او دوی په هغه ځای بمباري وکړه. د قوم بچي او ښځې دا یې مړې کړې. نن د دنیا ټول ملکونو په دې احتجاج وکړو چې دا کار غلط شوی دی. د انګریزانو پارلیمنت شوکاز نوټس ورکړو امریکې ته
چې تا په شهري آبادی باندې بمباری ولې کړې ده؟ ستا پاکستان هم په افسوس وکړو. پرونه راسه لګیا دي دوی پر ریډیو ټي وي باندې چې دا کار ډېر بد شوی دی، دا کار ډېر بد شوی دی. اوس دا ګوګو قوم خو په دې خبره نه پوهېږي چې پاکستان له ویل څه پکارو دی وایي څه. دا د ګوګشتو زامن خو په دې خبره نه پوهېږي. دوی خو په دې دوکه کړه چې پاکستان هم پې افسوس وکړو. افسوس خو سړی نه چې سپی ولګي په موټر باندې هم افسوس پې کوي. کوي که نه کوي؟ په لاره روانې او موټر پای لاندې چنډه خراله هم پې سړی افسوس کوي. په کار څه وو؟ پاکستانی قوم ته دا هوش پکار دی چې نواز شریف ته یا غلام اسحاق ته ویل څه پکارو؟ افسوس ټکے ویل پکارو که مذمت پکارو؟ اوس په افسوس او مذمت کې د پاکستان عوام چې دی هغه دا تمیز نشي کولی. دا کمقل دی. یاره جی پاکستان نه، دوی ته مذمت پکارو، لفظ مذمت پکارو چې تا په شهري آبادی د قوم ماشومان دی چې دی پیکاوړه کړه. زه د دې مذمت کوم. مذمت ټکې دوی ځکه ونه وي چې امریکا پې خفه کېږي. تاسو خیال راغی؟ فرانس ہوئے، جاپان ہوئے، چین ہوئے، روس ہوئے، ټولو پې مذمتو کو، دوی مذمت ټکې ونه کو. ځکه چې لفظ مذمت چې دی دا وزنی لفظ دی. مذمت معنا دا ده چې دا کار چې چا وکړو زه پې لعنت ویم، او دوی په امریکا لعنت چرته ویلی شي. نو زما عزیزانو عرض داو چې اوس مونږ په داسې لوی قهر کې ګیر یو، په داسې لوی قهر کې او وړاندې کړي کمبلو، خیمو، اوچپیو دغه وړاندې کړي چې ستا دومره بیکاره ملک دی چې ته د 300 کورونو د کمبلو د خیمو علاج نشي کولی. نو په تندرو لګي بیا دې ته حکومت ولې وی یا دې ته بیا ملک ولې وی؟ دا خو داسې شی دی لکه دا تاسو چې جومات نه وځئ او هر چا چې دی لوپټني ولي داسې او خیرات غواړي. دا خو بیا څه ملک نشو. په یو ملک کې 300 کوره زلزلې وغورځول او هغه ملک سره د 300 کورونو علاج نه وي، هغه هم څه ملک دی یا هغه هم څه وطن دی؟ بیرونی دنیا ته اپیلو کې د امداد دپاره. نو عزیزانو عرض داو چې د هغې د پاسم نن دنیا وایي چې د عراقیانو حوصلې اوس هم بلندې دي. صدام حسین وایي چې زه په انتظار کې هم دیتا چې ته به په ځمکه ما سره جنگ کله شروع کې، زه دیتا په انتظار کې. پاس نه کاڼې خو ښځه هم راویستی شي، کنه شي کولی، او لرې نه کاڼې خو ښځې هم ویستی شي. که ایمان درکې نو ته میداني جنگ ته راوړاندې شه، ته بیا د ځان تماشا وکړه. بله ورځ د پاکستان خبر دی چې دوی د ریاض اسپتالونه او برفخانې د امریکنو مړو نه ډکې شوې.
امریکن فوجی خبر باندې ډېر ټیټ سنسرشپ ولګولو ټیټ چې په امریکا کې به دا نه وایي چې دومره فوجیان مړه شو دوی وایي چې که امریکې ته دا خبر لاړو نو د صدر بوش خلاف به په امریکا کې قیامت برپا شي هغه مړو باندې اوس څه کوي هغه مړي بجای د امریکې ته وړو جرمني ته وړل شروع کړي هلته دا مردار وړي او هلته یې ښخوي عزیزانو دا څه د عقل خبره نه ده چې یو کلی 150 بادشاهیو په ګیره کې اغستی دی 150 د ټاپ طاقتونه ورته یو دي او یو لنډی غوندې کلی په ګیره کې اغستی دی او هغه لنډی غوندې کلی نن 28 29 ورځې وشوې لنډی کلي په علاج دوی نه پوهېږي دا 30 ملکونه دا غیبي امداد نه دی نو نور څه دي څوک کولی شي دا مونږ په کشمیر کې 3 ورځې جګړه کړې وه نو 43 کاله وشو چې خولې م وازې نیولې وې چې د جنګ تاوان نه پوره کېږي 3 ورځې جنګ یو بم دلته راغورځېدلی او ټول ښار تښتېدلی و په دې لنډۍ یو بم راغورځېدلی او ټول ښار تښتېدلی په دې بار سړک به د دارو دپاره سړی نه کته د شپې به زه دې جومات کې د پاس کوټه کې وده کېدم د شپې سیرن به چې وشو نو دلته یو چترالی طالب هغه به مولانا صاحب مولانا صاحب هلک وګوشو خیر راکوز به شو دلته بار مورچې وې هغې کې به کېناستو نو ما دا سر کل کړی یو بې غیرته زمونږ د دې کلي را سره ناستو ما ته په دې سر څه واچوه څادر یې مال ولې ویلې فرق وایي پاس جاز له شیشه ورکوي دا خو ستاسو غیرت دی او دا ستاسو ایمان دی یو بم غورځېدلی و څوک سوات ته تښتېدلي وو څوک هزارې ته تښتېدلي وو څوک لوړګي ته تښتېدلي وو څوک درې ته تښتېدلي وو څوک باړې ته تښتېدلي وو تاسو خیال راغی دی یو بم پرېوتی او په عراق باندې 78,000 بمبارۍ وشوې تر ننه پورې نن سهارنی خبر دی 78,000 بمبارۍ پې وشوې 78,000 او بمبارۍ پې د هغه جازونو وشوې چې د ځمکې په سر د هغې نه د ټاپ جاز بل نشته او هغه بمونه یې پې واچول چې د هغې نه د ټاپ بمونه نور نشته 78,000 بمبارۍ د صدام حسین خپې د سپولو نه دي هغه اوس هم چې وګورئ او را میدان ته شه لا چرته بیا ده ورته چې کوم سکیم د بارودي سمرنګونو جوړ کړی پرونه خبر داده چا کومه ځمکه ده نیولې وه او بیا ترې واپس شو هلته بارودي سرنګونه پرېښود دی ترې واپس شو چې هغوی پرې راله 35,000 امریکنیان پکې مردار شوي د خو ځمکه وایي چې ما بس ځئ راځئ ما درته خپله پرېښوه چې ما کومه نیولې وه ما هلته یې 15,000 بارودي سرنګونه جوړ کړي خو چې یې پرې راله او غړمبا شوه 35,000 امریکن پکې مردار شو نو زما عزیزانو دا څه د عقل خبرې نه دي په دې اوس ډېر خلک داسې دي چې چاته د کویت امدادونه راتله هغې څه لګیا دي چاته چې د امریکې امدادونه او په امریکې په پسخوردو باندې عادت شوي وو هغې لګیا دي یاره جي بد کوي صدام بد کوي صدام بد کوي صدام خو مور یو زوی راوړی دی په اسلام کې هر سړی وایي چې زه مسلمان یم مسلمان دې ته وایي نن د امام حسین نامه تاسو ولې علئ ولې
څه ضرورت ورته شته؟ محرم چې راشي ښځې کیرونه او الواګانې ولې پخوي؟ څه چل شوی دی؟ هېڅ چل نه دی شوی. دا چل شوی چې د دې عراق په ځمکه باندې امام حسین د یو ظالم بادشاه په مخ کې سر نه ټیټولو. بل څه و؟ نور څه خبره وه؟ جنگ بدر ولې شوی دی؟ قصه څه وه؟ جنگ احد ولې شوی دی؟ غزوه خندق ولې شوی ده؟ غزوه یرموک ولې شوی ده؟ ولې څه چلو؟ بس پیغمبر مدینه ته تللی او غلی به ناست وی. بیا جنگ بدر ولې کول؟ بیا مکې له ولې راتلو؟ په مکه یې ولې اټیک کولو؟ دغه کعبه چې د کافرو په تحویل کې وه، پیغمبر په اټیک وکړو، حضرت علی دغه جنگ سپه سالارو او یو 160 بوتان په دې کعبه کې پراته وو. حضرت علی ته هغه وغورځول او دا آیات یې او پکې وګرځېدو چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. جنگ خود مسلمان ایمان دی، جهاد خود مسلمان ایمان دی. تاسو خیال وکئ پرون کابل ته چې روس راغی او کابل یې ونیو، مونږ اعلان د جنگ کړو که نه؟ مونږ ویلو که نه چې بھئی کافر ملک په مسلمان ملک قبضه وکړه، د سره غزا پکار ده، او چا چې روسیې راوستی دی د سره هم غزا پکار ده. دا مونږ ویلو که نه؟ نو نن امریکنی چا راوستو؟ ولی ته د خدای د کور پناه په کافر علی؟ کافر دی د خدای د کور پناه ته راوستو. دا کور خو د هغه ورځې نه جوړ دی چې کومې ورځې نه خدای ځمکه پیدا کړې ده. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه په کافر علی؟ د دې حفاظت خو شریف مکه نه و کړی. دې روضې ته د انګریز د ملک بادشاہ په تخت پاسېدو او مخې ووالو. چې مخې ووالو ټول پارلیمنت څه چلو؟ ویل واورئ، زما پارلیمنت واورئ چې دا مدینه کې چې کوم سردار پروت دی محمد رسول الله، چې دام د ځمکې نه راویستی نه نو زه به تر هغې په آرام کښېننم. دا خدمت به څوک کوي؟ دا لاش راوباسئ. دوه انګریزانو هغې وویل چې دا قرباني به مونږ وکړو. مدینې ته راغله او یو کور یې په کرۍ ونیو، په هغې کې ډېره شو چې مونږه مسلمانان یو عبادت کوو، او د هغه کور نه اعلان دی نتاخانه شروع کړه. دا مشهوره واقع ده د نورالدین زنګي. تاخانه یې شروع کړه، هغه خاورې به د شپې لرې بار غورځولې او د ورځې بیا تاخانه کنسته. عین د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمینو مبارکو ته ورورسېد. د شپې په خوب کې بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې پاسه درنه مې وباسي. را پاسېدلی حیران. په دویمه شپه ورته وایي پاسه انګریزان دي درنه مې وباسي. سهار چې بادشاہ را پاسېدو خیرات یې وکړو، ویل چې څومره پیران او ملنګان دي هغه ټول راولي، او هغه دواړه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ ته وښودل چې دا شکلونه دي او په کور کې کنده کنستې ده او ما درنه وباسي. دا شکلونه دي. بادشاہ ټوله مدینه راوغوښته، سهار سړي ته چې ګوري هغه شکلونه پکې نشته. ویل که څه خلک خو پاتې نه دي
وی جی دغه کور کې یو 2 کسه دي او وی چې مونږ روټۍ نه خورو زمونږ روجه ده ویل ورشئ په زور یې راولي خو چې پولیس ورپسې لاړو راوینیوه چې راوسته چې بادشاه هغه خپې سپم کړې تاسو خیال راغی او دې دواړو له تیل سره کړه او دواړه په تیلو کې واچولو پیکاوړه یې کړه او بیا سلسل غزه کې د رسول الله د روضې نه غیر چاپیر فولاد او سکه دا واچولې او هغه ځمکه مضبوطه کړه تاسو خیال راغی د دې حفاظت خو پیغمبر په خپل کوي د مکه حفاظت خو به خدای پاک په خپل کوي خبره دلته د امریکای او د صدام دا خبره دلته د کافر او د مسلمان دا تاسو خیال راغی پته به ولګي ستا فوج چې کوم تللی دی اب واپس راشي تاسو ټولو ته به دا پته ولګي چې دا د امریکای سره شانه په شانه جنگېده او کنه دوی د کعبه حفاظت کول نو خبره دلته د مسلمان د وقار ده د مسلمان د عزت ته صدام حسین زمون د ترور زوی نه دی او نم د ماما زوی دی خبره د مسلمان د وقار او د عزت ته کنن په دې ځای کې د مسلمان وقار پروتو اسلامی ملکونه عمر له د امریکای غلامان عمر تر اوسه خو دی نن ته په پاکستان کې اټم بم ولې نشي جوړولې ولی 3 کاله وشو چین اټم بم جوړ کړی دی هندوستان اټم بم جوړ کړی دی دنیا د اټم بمونو نه ډکه ده پاکستان ولې نشي جوړولې ځکه چې امریکا په خپه کیږي ضیاء الحق لیکلي ورکړي امریکای ته چې زه اټمي قوت نه جوړم دا په پندای کې هغه ځای چې سوځولې و اوجړي کیمپ دا اوجړي کیمپ لا سوچا سمجھ سکیم لاندې اور ور تکړې شو چې امریکای ته دایره و چې دلته دوی پټ اټمی پلانټ نه لګولې چرته او اټم بم نه جوړ کړي الحمدلله اټم بم صدام سره مشتا او ورته ویلي چې ته خو ما اسرائیلو د پاره وهې ما اسرائیل پرې خونه او کپزان پوه شم چې زه اوس بیلم او دا د اټم بمونو اډم اسرائیل جوړه نکړه نو زه به د مسلمان نه نیم پیدا ما نه به یو اسرائیلی ژوندی پاتې نشي خبره خو دا وه صدام پروګرام اسرائیل ختمول او امریکا د اسرائیلو سپورټ کوي نو مونږ وایو چې ډېر افسوس دی په دغه بمباړي کړې ده افچوچ دی افچوچ نه دی خو یا مخیا مذمت یې وکړه اوه چې دا غل خوړلي دي اتحادیانو خدای دې اتحادیان ټول تباہ او برباد کی چې دې رزیلو په اوس کومه کوټه کې چې خزي وینو په خزي خو اجراګانم بم را غورځولې شي نو عزیزانو عرض میں داو چې افسوس په ټولو ملکونو کړي بحیثیت مسلمان تا ته مذمت لفظ پکارو چې زه د دې شي مذمت کوم چې د امریکای ډېر بد کړی دي نن ستا بین الاقوام ورته ویو متحده کونسل ورته ویو پلانه خو ټول دغه دي التسوق دي د یورپ نمائندگان دي د امریکای دي د روس دي د چین دي ټول کافر نمائندگان زمونږ د لوپټي والا که یو پکې ورشي نو څپې هغه ټول دغه دي الکفر كلهم ملة واحده کفر ټول یو دین دی کفر کې فرق نه نن کفر ټول یو طرف ته دی مسلمان کا کفر سره مرګره دی عزیزانو دا صرف تالی سٹ تی دا کفر دا دے وجہ مرگری زمونگ ملک دی دی قرآن پا سر کی دی جستاسو امریکہ خوخا دا پا ٹیوی دی راشی او کلمہ دی تیرہ کی جستاسو امریکہ خوخا دا وی با چه خوخا منلا خود سو کچھ سرا کئی نو
نو مونږ سره کوي والایو. نو بهرحال زمونږ خو عزیزانو نور وس نشتا. لوی وسم داده چې خدای ته زاری کوو چې یا الله د مسلمان قوم آبرو ساته، او خدای دې وخت کې عراق ته چې څومره اتحادیان دي تباہ او برباد کا، او په خپل قهر هلاک کا. خدای طوفان نوح پیراولا، خدای هغه طوفان پیراولا چې کوم د په فرعون راوسته و، خدای هغه طوفان پیراولا چې کوم د په نمرود راوسته و، او د مسلمانانو وقار او ساته، د دوی عزت او ساته، داغه پاک خاور لاج او ساته. واخر دعوانا الحمد